الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک احادیثو کې مشتدا زیره شولې چې په بنی آدم کې د انسان په نسل کې انسانان هر انسان خطا کوونکی دی، خو در ټولو بهترین خطا کوونکی سهو کېدونکی هغه انسان دی چې هغه توبه ایستونکی وي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هر بني آدم، هر انسان خطاوزي، د هر انسان څخه ګناه او خطا کیږي، خو در ټولو بهترین خطا کېدونکی هغه څوک دی چې هغه توبه ایستونکی وي، چې توبه الله جل جلاله ته وباسي. خو د توبې دپاره یو وخت دی. الله جل جلاله د انسان ګناه دا معافوي، خو در یو وخته پورې معافوي. د الله جل جلاله د طرفه د انسان سره د احسان دی، د الله دا رحم دی، خصوصا پر دغه امت باندې. که چیر یو انسان د خپلو خطاو ګناو توبه وباسي الله ته، نو الله جل جلاله د انسان دغه توبه چې د پر خپلو خطاو ګناو باندې ویستله، الله جل جلاله یې قبلوي. خدا بیا هغه وخت الله نه قبلوي چې کله انسان باندې وخت تیر سي او د د مرګ وخت را ورسیږي، د ساه پر ستوني کې ودرېږي او دی ټوله شام په خپلو سترګو باندې وویني، نو په دغه وخت کې بیا دغه انسان وایي چې توبه مې ده، یا الله ستا څخه بخښه غواړم د ګناو. دغه توبه به الله جل جلاله نه قبلوي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه سیدنا ابي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما مبارک روایت کی چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل: ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، فرمان دی چې الله جل جلاله د انسان توبه قبلوي، خو هغه وخت د مؤمن مسلمان توبه به الله نه قبلوي، یا د یو کافر توبه الله جل جلاله هغه وخت نه قبلوي چې کله د غرغري حالت وي، د ساه په ستوني کې ودرېږي، د مرګ حالت وي. په دغه وخت کې الله بیا د انسان توبه نه قبلوي. درنو معززو دوستانو، الله جل جلاله ته چې کله موږ او تاسې پر خپلو خطاو ګناو باندې د زړه له کومې توبه وباسو، نو الله جل جلاله دغه توبه د انسان قبلوي. او چې کله انسان توبه الله قبوله کړله، دغه مؤمن مسلمان الله د ګناه څخه داسې پاکوي لکه هیڅ کله چې د ګناه نه وي کړی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو ګران او مبارک صحابي ابن مسعود رضی الله عنه مبارک فرمایلی دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل: والطائب من الذنب كمن لا ذنب له. هغه څوک چې هغه توبه د ګناه څخه وکړي د زړه له کومې په اخلاص باندې، د هغه انسان هغه ګناه ختمه سي، دی داسې وګرځېږي لکه هیڅ کله چې د ګناه نه وي کړی. درنو معززو دوستانو، ستاسې و درانه حضور ته مې د قرآن عظیم شان یو څه آیاتونه تلاوت کړل. د قرآن عظیم شان د سورة التحریم 8 نمبر آیات کې الله جل جلاله مؤمنان ته حکم کړی دی: یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان والو، توبوا الى الله توبة نصوحا. وباسئ تاسې توبه الله ته خالص رښتیا د زړه له کومې توبه. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. امیدی الله ته قریبه ده چې ستاسې رب ستاسې ګناوې ورژي په دغه توبه سره، او الله جل جلاله به در دې وروسته چې ستاسې ګناه یې معاف کړه، ستاسې توبه یې قبوله کړله، ستاسې د ګناو مغفرت یې وکړي، الله به تاسې و جنت ته داخل کړي. داسې جنت چې در دغه جنت تر ماڼیو لاندې به اوبه بهیږي په هغه ورځ باندې چې هغه ورځ د قیامت ته.
الله جل جلاله راشي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه هغه ورځ چې الله به په دغه ورځ باندې رسوا نکي شرمنده به نکي الله جل جلاله خپل نبی او هغه کسان چې ایمان راوړی دي له دغه نبی سره پر دغه نبی باندې ایمان راوړی دي الله به دوی په دغه ورځ باندې رسوا نکي الله به دوی ته هغه لوړ مقام او لوړې مرتبه او لوړ ځایونه به الله ودوی ته ورکړي